هغه ناروغان چې ساینوسایټس ولري هغه نن درمل کوو. د تاریخ 14مه نقطه دا کومه چې د کسي څخه نیغه د دې وریځ یو کن پورته چې دی ځای لري. دا نقطه د ساینوسایټس ترڅنګ د نورو ډیرو ناروغیو د درملنې لپاره یو مناسبه نقطه ده. بله نقطه چې کومه ده هغه د سر او د غاړې درېیمه اضافي نقطه ده، کومه چې د دې دواړو وریځو ترمنځ چې دی په دې منځني خط باندې چې دی ځای لري. د ساینوسایټس ترڅنګ د نورو ډیرو ناروغیو د درملنې لپاره یو مناسبه نقطه ده. بله نقطه چې کومه ده هغه د میتیز د کڅوړې دوهمه نقطه ده، کومه چې د دې وریځې په کورني پای کې چې دی ځای لري. دا نقطه هم د ساینوسایټس د درملنې ترڅنګ د نورو ډیرو ناروغیو د درملنې لپاره یو مناسبه نقطه ده. د غټو کولمو شلمه نقطه ده، کومه چې د دې پوزې د دې وزر یعنې د بهرني دیوال د دې څوکې او د دې عمري قات ترمنځ چې دی ځای لري. د ساینوسایټس د درملنې ترڅنګ د نورو ډیرو ناروغیو درملنې لپاره هم یو مناسبه نقطه ده. د معدې درېیمه نقطه ده، کومه چې د دې پوزې د دې وزر د جګوالي برابر او د دې سترګې د کسي څخه نیغه ښکته په دې منطقه کې چې دی ځای لري. دا د ساینوسایټس د درملنې ترڅنګ د نورو ډیرو ناروغیو درملنې لپاره هم یو مناسبه نقطه ده. بله چې دا هغه د وړو کولمو 18مه نقطه ده، کومه چې د سترګې د بهرنۍ زاویې څخه نیغه ښکته د اوس سایګوماتیکوم په ښکتنۍ یعنې ژوره برخه کې چې دی ځای لري، چې دا هم د ساینوسایټس د درملنې ترڅنګ د نورو ډیرو ناروغیو درملنې لپاره یو مناسبه نقطه ده. دا د غټو کولمو 4مه نقطه ده، کومه چې د دې دویم میتاکارپال هډوکي په منځ او په ابډکټور عضله کې چې دی ځای لري. دا نقطه د ساینوسایټس د درملنې ترڅنګ د نورو ډیرو ناروغیو درملنې لپاره هم یوه مناسبه نقطه ده. غټو کولمو 11مه نقطه د پوستکي د ځانګړي د پوستکي د قات د بهرني پای او د پیکونډایلس هومري راډیال ترمنځ ځای لري. دا نقطه د ساینوسایټس د درملنې ترڅنګ د نورو ډیرو ناروغیو د درملنې لپاره هم یو مناسبه نقطه ده. د معدې 40مه نقطه ده، کومه چې د پټیلا د ښکتنۍ څنډې څخه اته کن ښکته او یو نیم کن د ټیبیا د څنډې څخه لټرال چې دی ځای لري. دا نقطه د ساینوسایټس د درملنې ترڅنګ د نورو ډیرو ناروغیو درملنې لپاره هم یو مناسبه نقطه ده. د توري 6مه نقطه ده، کومه چې د دې داخلي خنګري څخه 3 کن پورته د ټیبیا په دې شاتنۍ برخه کې چې دی ځای لري. دا هم د ساینوسایټس د درملنې ترڅنګ د نورو ډیرو ناروغیو درملنې لپاره یو مناسبه نقطه ده. په افغانستان کې د دې درملنې د دود او د ټولو ناروغانو د روغتیا په